مسیح الله اکبری تاسو دلته د افغانانو د یو ټولنې مشر یاست. تاسو ته پته ده یا معلوم دی چې څومره افغانان د کرونا د وایرس له امله څه مړه سوي دي؟ زما معلوماتو په اساس دلته بریټانیا کې تر اوسه 10 افغانان د کرونا وایرس له ناروغۍ څخه مړه شوي دي. بدبختانه 4 افغانان زه چې چېرته اوسېږم له همدې ځای څخه دي. خلک وایي چې د کرونا له وایرس له امله چې یو څوک مړ سي هغه جنازه بیا دوستانو یا فامیلو ته نه ورسپارل کیږي یا جنازه نه کیږي. تاسو په یو جنازه کې ګډون کړی دی یا معلومات یې لري؟ نه، دلته بریټانیا کې مړي خپلو کورنیو ته ډېر په عزت تسلیمیږي. کورنۍ هغه اسلامي ټولنو سره رابطه نیسي چې د دې مړو لپاره غسل ورکوي او تر مقبرې یې وړي. هغه اسلامي ټولنو غړي ځي د دې مړي ښه په عزت راجګوي، ښه په اسلامي طریقه ورته غسل ورکوي، د هغې نه وروسته یې مقبرې ته انتقالوي. په مقبره کې د مړو د کورنۍ څخه 5-6 نفره او ورسره د اسلامي ټولنې غړي په شریکه خپل منځي واټن په نظر کې نیسي، مړي ته جنازه کوي او د هغې نه وروسته په اسلامي طریقه خاورو ته سپارل کیږي. ولې په دغه شمېر کې افغانان په دې مرضي اخته سول په لندن کې؟ دلته په بریټانیا کې او اروپا کې هغه افغانان چې د ټکسي کار کوي او روزانه قسم قسم خلکو سره په دغه کار کولو وخت کې مخ کېږي، دغه افغانان په ډېر زیات په دې ناروغۍ اخته شوي دي. او هغه افغانان چې اجتماعي مغازو کې کار کوي او د ورځې په سلهاو نفرو سره لیده کاته کوي، هغه افغانان په دې ناروغۍ ډېر اخته شوي دي. د ټولې نړۍ سترګې د بریټانیا واکسینو ته دي چې 15 ورځې مخکې په انسانانو وازموه، تر څو د دغې نتیجه مثبته راشي او د نړۍ ټولو انسانان د دغې بدبخته ناروغۍ څخه په امن شي. ډېره مننه اکبري صاحب، جوړ اوسئ.